د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو بیا هم سلامونه او ښې چارې. نن هم د تیر په څیر موږ پر عربي جمع نښو باندې خبرې کوو چې پښتو کې باید د هغو پښتو بدیل وکاروو. پښتو ته د عربي کلمو راتلو سره آت او یات نښې هم راغلي چې ځینې وخت ان په پښتو کلمو کې کاریږي. مثلا ځنګل دی، د پښتونخوا کې تر ډیره ځنګلات وایي، خو ښه دا ده چې ځنګلونه ووایو. یا غلته هم کاغذ نه کاغذات او کاغذونه. پښتونخوا کې کاغذات تر ډیره اسنادو ته وایي، خو ووایي چې کاغذونه مې جمع کړه یا کاغذونه مې یوې ادارې ته وسپارل. دا ډول ایالت دی، ایالتونه ترې جوړ دي. ایالات ویلې عربي ده. دا تر ډیره د متحده ایالتونو سره راځي، یعنی ډیر مشهور رسنوال هغوی هم متحده ایالتونو پر ځای ایالات وایي. کله خو داسې هم وکړي چې ایالاتونه یې کړي، یعنی متحده ایالتونه سم ده، خو که دا شی لیکي ایالتونه یعنی ایالات هم کې بیا واو او نون هم ورکوي، دا لکه دوه ځلي جمع سو. نو ښه دا ده چې ایالتونه یې کې او د الف ی الف لام ته واو نون هی کې نه دا چې امې ایالات کې بیا ونه هم ور اضافه کې. دا ډول بیا تیروتنه ده. پر آت سربیره یات هم پښتو کې کله ویل کېږي، لکه معدن نه معدنیات جوړول، خو ښه دا ده چې معدنونه یا کانونه یې ووایي. پښتو بدیلې موږ کانونه لرو. یو بله خبره دا هم ده چې ځینې کلمې پښتو ته راغلي ډېرې مشهورې دي، مفرد نه لري یا مفرد دود نه دی او جمع ویل کېږي، لکه ادبیات سو، عملیات سو، مشکلات سو. خو له عملیات نه عملیاتونه یا له مشکلات نه مشکلاتونه جوړول دا هم تیروتنه ده، ځکه عملیات خپله جمع ده او مشکلات هم جمع ده، نو دوه ځلي جمع کول یې سم نه دي. دغه موږ ستاسو خبرې په آت او یات سره سوې. په راتلونکي ویډیو کې به پر جات خبرې کوو. تاسو سره هم که ورته بیلګې وي زموږ سره یې شریکې کړئ. ښه وخت.